پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د کعبې سره ولاړ و مونځ یې او د قریشو دا مشران د دې کعبې سره ناست دا د کعبې سره خوا کې به دا مشران را جمع کېدو د هغوی ده او دا مشورې او جرګې دا به د هغوی هلته وي اکثر یو پکې ووی الا تنظرون الى هذا المرائي دې ریاکار ته مې خیال دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادو هغه د کعبې سره مونځ کو ايكم يقوم الى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به تاسو کې داسې یو کشتي چې لاړ شي دغه پلاني چې کوم اوښان دي هلته دې ورشي او د دغه اوښانو ګندګي لرې وینه که څه پراته هغه دې د ځان سره راوړي دنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سجده پروت و راغله نو د پلار د دې ملا نه د هغه د دې ولو نه هغه ګندګي لر کړه او قریشو ته خبرې واورولې او هغو باندې سخته غوسه وکړه فلما قضى رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاة پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مونځ ختم کو نو دا سری اسمان ته اوچت کو دا اسمان ته کتو اللهم علیک بقریش یا الله قریش تباه و برباد کی درې پیرې هغه داخلې کړي دي نو هغوی سخت یره کې شو ته پته و چې دلته چې څوک هم په حرم کې دعاګانې غواړي هغه قبلېږي یو روایت کې راځي چې هغه نومونه واغستو وی اللهم علیک بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة لياتكو أو يا اللوي شيبة بن ربيعة تباكي الوليد بن عتبة أمية بن خلف عقبة بن أبي معيط عمارة بن الوليد ويا لدى هلاك إذا تباكي عبد الله بن مسعود باللامي دي قسمي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د څومره نومونه ویلي دي کنه دا ټول ما د بدر په ورځ په هغه کوهي کې مردار لیدلي دي